خپه دی یاره چېرته تللی مونږ تللي وو دغه ته شاهي ته او واپس مونږ راغلو دلته کې په ورزش موډ ګوردش موډ هغه خو داسې و چې چا به کاټنې چا جوړه به مرینه ګنډله اختر له مور زما شلېدلې لوپټه ګنډله چا به چونې وکړې او چا کور له رنګونه ورکړل مور مې لګیا وه دروازې ته یې پرده ګنډله ماشوم بچي ته چې مې وکتل ځان له غم او چا ورله ورکړلې سپلی ورته یې ټوټه ګنډله ماشوم بچي ته چې مې وکتل ځان له غم او چا ورله ورکړلې سپلی ورته یې ټوټه ګنډله او د عزت سوال دی چې تربور را پورې ونه خاندي زما مورجانې ځکه بیا د سوال برقه ګنډله او چې د چا بچو د چا انګور له زندگی تباه کی دشمنی سه د خټول کور له زندگی تباه کی په ماشوموالي رشته مکوئ خدای ته ګورئ رونه د ګل په شانتې خور له زندگی تباه کی په ماشوموالي رشته مکوئ خدای ته ګورئ رونه د ګل په شانتې خور له زندگی تباه کی خدایا دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په کنال ځمکه باندې رور له زندگی تباه کی دا بعضې زوی خو چې د سره پیدا شوی نه وي مړه خدای ګو پلار او مور له زندگی تباه کی ټیک شو دغه یو غزل ورته ووایه دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي زړه مې د سینې نه دی کوڅې لذي نو څه لذي او دلته که چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي مړی یې کې په خپله د تپوس یې ته څوک نشته ری بیا ورله سهر له جنازې لذي نو څه لذي نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي ټیک ته د دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې لذي نو څه لذي او شعر دی پکې چې ماته پلار سپا سپا ویلې چې لور نه در کوم بیا ورپسې دا خلک جرګې لذي نو څه لذي او زه د رقیب سپینه خبر یم چې نه دی خوښ دا ظالم قوت یې اندازې لذي نو څه لذي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم دا چې ضمیر وهیني دروازې لذي نو څه لذي مهرباني ټیک شو بھائی ناوخته کم وایه ته یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه اول خبره درته کوم د شعر نه مخکې چې دا ملګري غالبا چې د سرکاري کسان دي سکاوټ والا دي خو مینه د خدای ستاسو په شان لري او خوشحاله یو مونږ په بهر کې ویاړو پې نو دوی تر یو څو شعرونه ډالۍ چې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه که سیند که سمندر دی زه ورځه الله دې خیر کړي نو سړی به چېرته لاړ شي د تقدیر د فیصلې نه ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې نه ډېره مهرباني Ready?